سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې تخلص د کورنۍ نوم چې کوم دی هغه باید سړی تخلص کړي، او که د قوم پورې د قوم نوم چې کوم وي هغه باید سړی تخلص کړي. دا خو څه مشکل نه لري. دلته که چیرې یو کس د قوم نوم تخلص کړي او که یو کس د کورنۍ نوم تخلص کړي. په تخلص په اړه باندې ما مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې وه. ملګرو، تخلص تاسو خپل انتخاب دی، ستاسو خوښه ده، ستاسو نوم دی. تاسو دې کې حق لرئ چې کوم تخلص تاسو انتخابوئ. څنګه تخلص چې ستاسو خوښي، که د قوم نوم خپل تخلص دی، که د کورنۍ نوم دی، که د لیکوالۍ کوم ستاسو نوم یې غږ دی، که بل کوم نوم ستاسو خوښي، دا مکمل ډول باندې ستاسو اختیار دی، ستاسو خوښه ده، او دا تاسو ته هیڅ مشکل نه جوړوي. که څوک یو تخلص ورکوي، که څوک بل ورکوي، دا مکمل ډول باندې ستاسو خوښه ده او دا تاسو ته هیڅ مشکل نه جوړوي. تخلص هیڅ وخت کې تاسو ته مشکل نشي جوړولی. څنګه تخلص چې تاسو خوښوئ یا تاسو انتخابولی شئ. بله ډیره پوښتنه دا کیږي چې زما په کورنۍ کې نورو غړو یو تخلص دی، زما بل دی. نو دا هم څه مشکل نه جوړوي. زما خپله چې زما کوم تخلص دی دا زما د نور د کورنۍ غړو د تخلص نه بدل دی. نو دا هیڅ مشکل نه جوړوي. تخلص نوم خوښول دا ستاسو خوښه ده، ستاسو انتخاب دی. که تاسو یې د کورنۍ نوم دی، که د قوم نوم دی، که د لیکوالۍ نوم دی، کوم نوم چې ستاسو خوښوي. که تاسو داسې یو نوم انتخابوئ چې هغه ستاسو کورنۍ نورو غړو بل تخلص انتخاب کړي، تاسو به مکمل ډول باندې هغو نه جدا بل تخلص انتخاب کړئ. دا تاسو ته هیڅ مشکل نه جوړوي. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخه.